موټاپا سره بزیت نه دی، تکلیف نه دی، گرداب نه دی، دا د مرګ یو داسې پټی ده چې څونه وخت تیریږي دا مرې ته زور کوي. مونږ 1000 نه زیات مریضان وکتل او 400 مریضانو اپریشنونه وشول، کامیاب دلته الحمدلله لاړل. وزن مسله وه دا درې واړه، دام عایشه او دام عایشه بیبي ده. او چې کله ما سرجري وکړه هغې 2 میاشتې تېرېدې او ما ډاکټر صاحب ته یو وایس میسیج وکړو، هغې کې ما جړل. نو ما دا وتل چې ډاکټر صاحب ستا د وجې نه نن تقریبا 12 سال بعد ما خدای پاک ته په جانماز باندې سجده ولګوله. ستا وزن څومره؟ زما وزن 225 کیلو. زما 160 د دې وزن 197 کیلو او دی به راغې واپس پلاړو را بغې یریدو خلکو به ته خبرې کولې. زما تقریبا 126 کیلو وزن و. وزن 198 کیجی و. زما 125 کیجی ویٹ ہو اور ډیرا ډس هارت ډساپوینٹ زندگی سے بیزار. ما درې پیر خودکشي کوشش وکړو لکه بالکل لایف ډیمیج شي. وای چې پهلوان او کم نو اولې نه پهلوان دا ډېرې خبرې وې نو. شوګر به ختم شو، اوس دا د نه منلو خبره ده. ډېر ډاکټران په دې خفه شي لکه شوګر څنګه ختمېږي. ما ټوله زندګۍ کې دونه مالټي او جوسونه بنیس کلی سونه چې د اپریشن نه پس ما اوس او دا سمارټنس ته چې وګورئ نه خدای د کور د سلمان خان هم روان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا جوسا او دا ډاکټر صاحب اوس ټوله دنیا پیژني. دا ډاکټر مشتاق احمد اورکزی صاحب دی. ما یو پروګرام کړو او پروګرام سره والي سره یقینا چې تاسو ته به هم پتی، خو بهرحال هغه نوی مرګري چې چا هغه پروګرام نه کتلې هغې ته د یادګیرۍ دپاره صرف یو 2 جملې اکدم. موټاپا سره بزیت نه دی، تکلیف نه دی، گرداب نه دی، دا د مرګ یو داسې پټی ده چې څونه وخت تیریږي دا مرې ته زور کوي او د سړي ژوند داسې شي لکه ته به وایې چې په پانسي ګارډ ولاړ دی. قدرمنو د پانسۍ دا رسۍ سړی د ژوند نه خلاصوي او ډاکټر صاحب له خدای پاک دا صلاحیت او قابلیت ورکړی دی چې د دې په کلینیک کې په سوونو نه په زرګونو خلک صحتیاب شو. دا شاته چې بلا کم مرګري ولاړ دي قدرمنو دوی سره هم د ژوند دغه ګرداب تړلی او چې کله دوی ډاکټر صاحب د کلینیک ته راغلل نو الله پاک رحم وکړو، دوی ښکلي ژوندونه تېروي. خبرې خو ډېرې دي خو زه یم چې دا خبرې هم په پروګرام کې وکړو. قدرمنو لږ شانتې د پروګرام د مرکې نه لږ مخکې هغه جوسې او هغه مخونه لږ وګورئ چې د هغې وزن څومره زیات و. د هغې نه پس به بیا دا ډېر ښاغلي او ډېر عزتمند ډاکټر مشتاق صاحب سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. ډاکټر صاحب یو جهان مننه لږ پکې وخت تیر شو، خو د پروګرام چې څنګه ونیر شو بیا به اکثر ملګرو وی چې د ډاکټر صاحب نمبر نه میلاوي ډېر په مشکله. ما ته اندازه چې په سوونو خلکو په لکو خلکو بیا رابطې کولې او یقینا چې به راغلي او تاسو به علاج هم کړي. یوه جمله وایم او بیا راسره تفصیلي خبرې کوم چې ډاکټر صاحب د بېشمېرو مریضانو علاج په زکات کې هم وکړو. دا د لکو روپو علاج قدرمنو
دا د لکو روپو لګښت د یو سړي په اپریشن لګي خو دلته سونو مریضان غریبانان دغه علاج وکړو او د موټاپې دغه مخلاص شو او لاړل. ډاکټر صاحب یو جهان مننه ډاکټر پیسې ګټي دا ډاکټر پیسې سره سره یو ډېر غټ ثواب هم ګټي دا عقیده د کم ځای نه پیدا کړه. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک الابتر. زه به یو خبره دا وکم علماو نه مونږ واورو چې دوه علوم داسې دي چې الله تعالی ته ډېر پسند دي. یو علم الادیان دی چې د دین علم د انبیا علیه صلات وسلام ته ورکړی، یو علم الابدان دی چې هغه طب دی چې هغه ډاکټر طبیب ته الله ورکړی دی. نو زمونږ چې کومه دا شعبه ده دا ډیره زیاته مبارکه شعبه ده، خو که چېرته دې سره لږ خلک اخلاص سره وچلیږي او پکې هغې صرف مقصد د پیسو ګټل نشي. یقین وکړه زما په ذهن کې هم نه وه چې دا سیز به دومره هیټ شي. زه به راغلم مریضان به مې یو دوه درې وکتل لا بړمه، خو ما ته چې کله زه عمرې له تللی وم چې جدي ایرپورټ باندې کوز شو نو چې لاندې ورغلم یو جمګټه ولاړه او ته هغه ډاکټر نه یې چې هغه په دغه یوسف جان لاله ستا انټرویو کړه نو نمبر یې نه اخیستل شروع کړل. نو زه بیا چې کله کابل ایرپورټ باندې کوز شوم زه چې کابل ته ورغلم چې هلته مانه کلم خلک راته وشو نو ما ته پته ولګېده چې نن پروګرام خو ټیک ته زما مریضانو ته کومې فایدې شوي دي هغه خو هم دی، خو نن زه دې پروګرام په وساطت سره دا خبره کول غواړم چې سوشل میډیا او خصوصا تا سره مینوالو چې کم تا سره خلکو مینه ده دا پیغام د ستاسو د دې کیمرې په ذریعې سره د اوو برعظمونو ته ورسېدو. صرف پاکستان هندوستان نه، صرف پاکستان بنگلادیش نه، صرف پاکستان او افغانستان نه، بلکې جرمني، فرانس، انګلینډ، اټلی، یونایټډ سټیټ، یونایټډ کینګډم کې هغه زموږ پښتانه خویندرونه چې هلته ژوند کوي هغوی خو هم چې اختر له راغلي وو الحمدلله دلته راغلل. تقریبا 400 مریضان مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 400 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته نه الحمدلله لاړل. نو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو زموږ پیغام ورسولو. قدرمنو یو خبره زه تاسو ته لږ کېدم چې ډاکټر صاحب چې کوم زیاتره پیشنټ دي هغې کې 80% زموږ خویندې میندې دي. ډاکټر صاحب زما دا خبره لږ شان تاسو لږ تفصیلا هم کړئ. زه به دا خبره وکړم چې زموږ خوریانې موریانې کومې دي د هغې یو خو دا ده چې ماشاءالله زموږ چې کوم پاکستان خصوصا د پښتنو سیمه خوریانې موریانې دي دا ډېرې زیاتې لکه عاجزه او ډېر زیات خپل هغه ایکسپریشنز چاته نشي شایر کولی. ډاکټر په مثال د مور او پلار وي ماله چې کله راشي د هغې فریادونه چې زه واورم نو لکه زه تاسو ته په کیمرې په مخ باندې نشم ویلی، خو د موټاپې د وجې نه داسې خوریانې موریانې هم شته چې ایون خپل د لایف پارټنر ورته ویلي چې نور ژوند زه تا سره نشم تېرولی. هغه پورې خبرې لاړ چې هغې ماله چې کله رالی هغې وزن کم کو د هغې جړاګانې چې کوم دی زما د زړه دروازې چې کوم دی وټکولې او هغې ژوند مکمل طور باندې بدل شو. هغه ماشاءالله د لایف پارټنر چې ورسره مینه هم کوي او داسې جنکې چې د هغې په زیارتونو باندې بې دعاګانې خدای ماله بچي راکړي ورنه خاوند مه بل واده کوي. نو شکر الحمدلله چې د دې علاج په ذریعې سره د هغې الله پاک امیدونه وله ورکړل نو کوم ژوند یې مکمل طور باندې بدل شو. باچا څنګه یار؟ خیر دی خیر الحمدلله. ستا وزن څومره؟ زما وزن 225 کیلو. 225 کیلو. اوس ونه ته رالي؟ اوس تقریبا 137. 137 جی جی. عمر څومره؟ عمر تقریبا 40 سال. دا دومره وزن سره تکالیف څو یار؟ تکالیف ډېر وو داسې خپو باندې دردونه ملا دردونه د شپې به هم لکه د څاروي غوندې چغې والې ډېر مختلف مراحلې وې ډېر په ژوند باندې تنګ و. نور د الله نم چې کوم دی بس یو سوال کړی دی الله بس یا زمونږ زندګي ختمه کړي یا زمونږ د خپې والې دومره تکلیفونه زمونږ او بس کټ کې به پروت عمر تګ راتګ کلي ولس بس ډېر په مشکله باندې بس مبارکي دله درکو مبارک شاید اوس آیا ته څنګه یار؟ الله احسان الحمدلله. تاسو وزن څومره باچا؟ زما 160 160. او جی نو خلکو بس وي چې په لاره وایي یاره زندگی ډېره ختمه شوه او ناسته ولاړم بس که یو 15 کسان ناست یو ته پکې تېر شي ته وایي چې یاره دا زما باره کې لګیا دي. که زندگی کې ټریول کې سفر کې جهاز کې ته وایي چې دا 480 والا ما ته ګوري چې دا عذاب بچا سره کینی ناسته ولاړه. ایون دا چې زه جومات ته به لاړو که پهله چت کې به ځای نه موږ به جمع نه کوله واپس به راغو یا دکان ته یا خطې به نشو خطې رکشې ته به خطې ویګن ته ډېر ویګن خو تېر شوي 15-20 سال کې چېرته نه خطې موټر سایکل به م یوز کولو اوس هغه هم داسې چې د کور مخې نه به اوچتېدو دکان مخې ته په موټر سایکل ګرځېدو. هم یو ملګری و ډېر زیات غټ و او چې په موټر سایکل به کېښول خو زموږ آفس کې چا موټر سایکل نه ورکوم خو چې کله په موټر سایکل کېناست نو موټر سایکل به د خفګان ټپې کولی جي داسې ټپې به یې کولی چې بیا نو هغه به جي ډاکټر صاحب مختصر ویم چې هغه به 6 میاشتې پس خپل موټر سایکل بدلو طارق هم داسې ده که نه؟ ښه دا راته وایه چې دغه عذاب نه خلاص شو اپریشن دې وکړو ډاکټر صاحب؟ د الله ډېر رحم ډاکټر صاحب چې کومه دی یاره زما دپاره خو ډېره غټه فرشته راغی ځکه چې ما ویل نه دي په کار انټرویو ما 3 پیره خودکشۍ کوشش وکړو
لکه بالکل لایف ډیمیج شي کور والا چې کوم دا زموږ زنانه ډېرې بختورې دې زمانه کې چې موږ سره وخت تېروي حالانکه موږ د وخت تېرولو خلک نه دا داسې خبرې چې دا د انټرویو د وجې نه دا دننه زما بدن خوځي او بیا زما یو ملګری راغی ما ته وایي چې یار ستا خو بالکل دا سترګې غیبې شو ما ته یو زما خورۍ دی هغه اپریشن کړی دی داسې ما ورته ویل ډاکټر راته ښایه ما سرچ کړی و امریکا کې چې یار هلته دا شته دی بیا لندن ما ته وایي چې یاره 4 بجې شپې 4 بجې مې ورته کال وکړو مې ډاکټر صاحب نمبر راکړه ما ته نور نه پیژنم خو ډاکټر مشتاق دی 10:30 بجې کېدی د ډاکټر صاحب په کلینیک کې مو مغلته مې ورته ساین وکړم چې لایف اسم ختم دی راشه رسک دا واله دا حیات نه چې کړه دا حیات جوړ شو معاشره خلک خپل خپلوان سي ډېر د الله احسان دی لکه زه یو رول ماډل شوم زه خپلو بچو دپاره زه روزګار کوم زموږ روزګار داسې دی چې ستا خپو کې څومره طاقت وي ته به عمره کار کوې بالکل زه لایف ته واپس راغم زه راشم ډاکټر صاحب تندي نه چپه علامه چې راشم زما لپاره بالکل فرشته ده ډېر ښه ډاکټر صاحب بیا ما خبره کوم څه ډاکټران پیسې ګټي او څه ډاکټران مینه محبت خلوص او داسې ځان له عقیدتمند پیدا کړي لکه څنګه د حیات خان په شانتي تاسو به د حیات به دا تصویر ګورئ که ته ورته ګورئ خدای پاکه که دی چېرته لاړ شي نو په عامه کرسۍ درته څوک ویلی نه شي چې ته کښېنه چې یو سړی 3 ځلې د خودکشۍ سوچ راولي په ذهن کې مطلب دا چې دا موټاپا تا د مرګ په لوري ودرئ ډاکټر صاحب غټ فیض روان دی اولاد جاری وساري ساتي فایده به هم سرګپ لکم باچا څنګه الحمدلله جی شکر زما پهله وزن 197 کیلو او جی ډاکټر صاحب تشریف وروړئ جی تاسو خبره کولې چې ارورې جړل چې بس پیپړې هم ختمې دي بالکل دی چې مال راغی نو 197 کیلو وزن سره او ورورې جړل او دینه کشر دی او چې کله سیچوریشن مې وکتل نو 70% نو مونږ خپله کې ټیم کېناستو مشوره مې وکړه چې کس خو بچ کېږي اسیم نه خو داسې به کوو دی کوشش کول چې اپریشن وکړو مونږ به انکار کولو دی وایي چې اپریشن وکړو مونږ به انکار کولو ځکه چې مونږ مریض سټیبل نه دی زه څنګه اپریشن وکړم خو یو ځل یې داسې چلو شو چې مونږ ټیم ووایي چې بسم الله به کوو مونږ پوره دعاګانې او ختمونه شروع کړل او الله نوم مو واخیستلو دی مونږ لږ په پرهیز باندې واچولو او راغې سرجي موله وکړه و سرجي مو وکړه زه ترې خفه یم وایي د لیوني ارمان پوره شو کاڼي راخلي اوس کې ولې زیارتونه نو دی بیا مونږ نه غیب شو داسې چلبو کې نن خو ګیر دی که نه داسې خانداني ګډان راوړل دلته حلال کې چې پتې اصل کې زما سرجي نه پس تاسو پروګرام وشو چې پروګرام وشو په ډاکټر صاحب دوړه غوبل شو زه چې یو ځل راغم چې دلته مې کوم هلکه دې خیرات پروګرام کړی که څنګه بیا چې دوباره راغم بیا ما غوبلو بیا مې دلته کس ته ویل مالیار ماله داسې ټایپ راکړه دلته وزني بډي به ورځ تېروم مړه بس په څه طریقه بیا ډاکټر صاحب سره ملاو شوم دا دونه وزن سره موجود څنګه و جي لږ مختصر ډېر سخت ژوند و جي ډېر زیات تکلیفات و ما ته خو د پیپړو مسله و اعصابه مې خرابه وه او بله لار را سره نه وه بس چار د ښې د یو ملګري ډاکټر مشتاق صاحب ذکر یې را سره وکړو بچه څنګه ذکر وشو نو بس دلته مې ځان نه ورسولو ډاکټر صاحب سره ملاقات وکړو هغې نه پس دی راته وویل ټایم یې راکړو د اپریشن خو هغې نه مخکې زما طبیعت خراب شو زه ایمرجنسي ته راوړم خو الحمدلله د الله تعالی شکر ګزار یم چې ډاکټر صاحب په موقع و او ما له ایمرجنسي ته خپله زر راغو په دې خبره زه د دې ډېر زیات شکر ګزار یم دې ټولو ډاکټرانو ته چې دا ایمرجنسي کار نه آی سی یو کار دی یعنې زه ایمرجنسي کې زما طبیعت ډېر خراب شو وګامه دې ښکلې اوس اخلې الحمدلله اوس خو ټوله ورځ ګرځم مړه ملګري تاسو څه یو پروګرام کړی چې باتروم کې اوس پکې فیسبوک هم کوو نو ټوله ریلیکس یو پوه شي اوس ته وزن څومره دی 118 عمر دې څومره دی عمر 30 سال جی اوس ښه محسوس دی الحمدلله ډېر زیات ګرځې راګرځې شکر الحمدلله ماده دې کړې الحمدلله کړی مې میاشت کېږي ښه دې په باره کې زه اول یې څو خبرې کول غواړم عتیق الرحمن صاحب زموږ بزنس کمیونټي سره تعلق ساتي او د دې چې کوم دی د ماربل فیکټریز دي هغه چلوي نو یقینا چې عتیق هم ماشاءالله ډېر یو ښکلی ځوان دی څنګه درته ماشاءالله ښکلی کوي ګیلاني ماربل په شان هغه جدا خبره چې ما ته وایي چې یو کرسۍ او دغه به دله راوړم لا راوړي نه دي او د ټیبل اني هاو ګپ شپ ورسره لګوم د دې وزن 197 کیلو او دی به راغی واپس په لاړو را بغې یارېدو خلکو به ته خبرې کولې نو یو ورځ ما دې ته یو جمله خولې نه ووته ما چې عتیق بی زمونږ پیدا شوي الله تعالی زمونږ د مرګ ورځ لیکلې ده چې اسمان ته وخېژو
خجو په حق ورځ به دنیا نه ځو دغه خبرې د زړه ته داسې کوزه شوه بیا چې هر څه الحمدلله د دې چې کم سرجري وشوه نور د دې په زمان باندې په خپله واورې اوس یې تقریبا چې کم دی موجوده وزن تقریبا 108 کیلو دی نو 197 میں نه 108 نو دا تقریبا آلموست 93 کیلو وزن دی لوس کړی دی او ماشاءالله اوس خدای چې کم د غټ کاروبار کوي نور به تاسو ته په خپله دی وایي وی ته خو ډاکټر صاحب نه یری دی خدا راته مایک نه خو نه یری نه جی الله څنګه جوړ خیر ده خوشاله مهرباني تاسو یو خلا په دغه ژوند کې ښکاری کنه وګوره دا جوسا هر څه میچینګ دی که تاسو ګورئ جامې غړې سپلې په هر یو سیس دا ولې راځي قدرمنو دا ته زه وایم یو سړی چې کله په ژوند مین شي نو ځان ته پام شي او چې کله د ژوند نه توبهګار شي نو بیا خودکشي پسې ګرځي نو دا ښاغلي په ژوند مین شو اوس ژوند تیری بچا عمر کې دلته درکو خدای دې خوشاله کړي ډېره من قدردان شه خدای خوشاله کړي تاسو د میز خبره وایم خو دلته کو تاسو بالکل ټول ماربل فیکټری ته دلته ولګي پکار ده جی 197 میں ما تاسو تصویر کته د دغه سره بم کور سو دونه وزن سره یاره جی دا بار دوه مې چې دوه کورسۍ به مې ځان ته یو ځای کړي چې زه کم ځای کې ما کاروبارو او په هغه ځای کې چې کم مین چیر چې زما مین کورسۍ وه په هغه باندې به زه نه شم کېناستی د دې پلو سیټ ته به مجبورۍ نه زه کېناستم یو کارنر کې یو ځای وم او په هغې ځای کې به زه کېناستم په مجبورۍ نه به زه په دوه کورسیو باندې دې پلو سیټ ته به کارنر کې به کېناستم خلکو ته به دا پته نه لګي چې دا اونر دی دا کم هغه دی او مجبورۍ نه به زه دلته کېناستم ته به د ګاډي استعمال کو په دغه وزن کې او ګاډي استعمال خو به مې کوه خو چې په ګاډي دې به ناستم جي نو کله به چې څوک تېر شو ولا حقیقت درته وایم یوسف جان لالا چې څوک به تېر شول نو واپس به بیرته راتېرېده راته یو ځل بیا راته بیا م راکتل دومره وزن ووایري جي د خلکو دا نیوه کې سترګې هم سړی سم لیونې کوي ډېر جي بیرته به م سر ټیټ کړه جي دومره مجبوري وه جي او اوس بیا ورسره جي خوراک هغه ټیمونو کې هم خوراک داسې وه چې که خوراک هم دومره ډېر نه و جي داسې چې ونې یاره ډېر به م کاوه خو دومره وه چې بس هسې به رامانې لګېده رامانې خوراک خو دا وه جي چې اوس خوراک همدغه خوراک دی چې کوي خو رامانې لګي نه رامانې جي ډاکټر صاحب زه به د ووایم دا ستاسو له برکته چې الله تعالی تاسو له هنر درکړی قابلیت او دا سمارټنس ته چې وګورئ نه خدای د کور د سلمان خان هم روان کړي ولا څنګه یاره د دې په باره کې هم دا شعر بالکل ښه فټ کېږي چې د لیوني ارمان پوره شو کاڼي رخلي اوس کې ولي زیارتونه نن ما اپریشن نه بعد وکتلو او د دې وزن چې کوم دی به درته پخپله وایي چې څومره وزن یې اوس څومره دی اوس دی بس ټولو ملګرو ته اول سلام کوم سلام نه پاس د ډاکټر مشتاق صاحب ډېر ښه اپریشن کوي ډېر ښه وزن څومره چې راغلی وزن 198 کیجي و 74 کیلو زما اوس وزن راکم شوی دی 74 او جی او اوس 124 کیلو دی او ډاکټر مشتاق صاحب مونږ نه هیله کوي خو الله چې زه اوس هم د کار ځای نه دی مونږ کاکا په زور راپاس ولمورې که نه ستا وزن څومره 198 کیلو ستا وزن او جی تاسو نه بخښنه غواړم یو خبره کوم ډاکټر صاحب که سترګې پټې کړو دا وزنونه تپوس کوي نو خلک وایي لکه ټیک ته واو ساروي ماروي علي جوړ یا سواندر پسې تللی دي یعنی دا وزنونه دومره زیاتې چې د انساني غذا سره مطابقت نه ساتي ډېر زیاتې ډېر زیاتې د بسونو تړته کې تیری ډېر زیاتې او انزایټي او ډپریشن پر ټاپ باندې دې ته هر ټایم د سوسایډ سوچ راځي تھینکینګز راځي نوې ژوند ډېر مبارک شه خیر دی خوشاله د کوم ځای زه افغانستان یم افغانستان ماشاءالله په خیر علي یار دا راته وایي چې وزن دې کم او څومره زما تقریبا 126 کیلو وزن و اوس 102 دی 102 او واده دې کړی واده مې 2 کاله مخکې کړی جی څنګه محسوس الحمدلله ډېر زیات سپک محسوس و زما تقریبا 15 کاله مخکې نیورو ډیسورډر راغلی و ټرانسورس مایلایټس نو هغې سره ډېر زیات تکلیفونه نو سټیرویډ بیسډ انجکشن یې راته لګولې نو هغې سره وزن ډېر زیات شو تقریبا 50-60 کیلو وزن زما هغې سره زیات شو بیا ما ستاسو انټرویو وکړو دا شاته حیات ولاړ دی زموږ ملګری دی د دې هغه کم ټرانسفورمیشن وکړو که نه چې ډېر زیات فرق راغلی و نو بس هغه ډاکټر صاحب ته راغلم نو بس زما تقریبا مینی ګیسټریک بایپاس شوی دی نو هغې اوس ډېر زیات سپک محسوسوم الحمدلله زما قدرمنو ما سره خوا کې دا ملګری ولاړ دی او دا په انسولین باندې و د شوګر و او یو ټیسټ کېږي هغه 2-3 میاشتو
A1C او هغه به د 13 راتله دا ډېر موسټ های دی او علاج وکړو ډاکټر صاحب نه شوګر نشته جی شوګر به ختم شو اوس دا نه منو خبره دا ډېر ډاکټران په دې خفه شي ویل کته شوګر څنګه ختميږي دا تاسو هم مخ یو پیشنټ ولاړ دی ډاکټر صاحب اپریټ کړي خبرو سره کوم څنګه بچ السلام علیکم یوسف جان لاله خې جوړ الله دې شوګر هم ختمي او والله ډاکټر صاحب څه چوپ چولې ما ته پته نور نشته خو ایچ بي 1 سیز ما ډېر زیاته و 13 کې بوا څه ټیم دا سیو چې انسولین به 2 ټیم 3 ټیم لګیدل نو هغه د واجب بیا موږ چې اپریشن وکړو اوس ماشاءالله خیم اپریشن وکړو اپریشن زموږ تقریبا 22 جولای باندې شوی لګبګ لس میاشتې وشو واګه خوري خواږه خډیر خورم خه کاپی څه تکلیف سه علامات ټول ژوندۍ کې دونه مالټي او جوسونه بنیس کې سونه چې د اپریشن نه پس ما اوس دا د کامیاب اپریشن د وجه اندوانه موزګرانی شو امدا سي دا اندوانه ګرانی دي ارزانه بش نو ایچ بي 1 سی ماشاءالله زما اوس 4.81 تراغه او ریګولر ټیسټ زما 110 وی کله ټیسټ وی نو کله کله چې د شپې وزو سود کېږم خواږه خورم یو قجوره دوه خورو چې شپې به وشي رانه شي کنه هغه سره شوګر لو ډیر زیات ډاون کېږي ډاکټر صاحب ستاسو دومره مریضان دي دومره پیشنټ دي چې ستاسو خو ډایری ډکا ده او په سونو دي په زرګونو دي هر یو مرګري ځان سره ډیر سلري چې تاسو کو قدرمنو یو خبره او د تکرار کوم چې زیاتره مریضان دلته چې راځي نو هغه زموږ خويندې دي 80% یعنی پسلو کې 80 مریضان زموږ خويندې مېندې وي دا وخت یو درې زنانه دلته کې راغلي دي چې دا غي وزن هم د 130 نه 140 نه برابر او ماشاءالله خپل نارمل ژوند تراله دلته کې موجود دي یو وړه غونډه کې دماغ خلو بیا د خويندو سره خبره اترې کو موږ سره اوسه قدرمنو دا حسن اتفاق ته او سوپر حسن اتفاق ته چې دا وخت کمه خويندې ما سره ولاړې دي دا وزن مسله وا د دا درې واړه دام عائشہ او دا هم عائشہ بیبي دا یو جهنمنه تاسو موږ وخت راکم تاسو تصویر کته مسلم خلک ګوري ډیر زیات وزن او دا غینه پس کله ډاکټر مشتاق صاحب تاسو علاج وکړو او دا غینه پس مو کتل زه حیران شوم ډاکټر صاحب دا څنګه دا ماډل څوک ته وې دوم دغه جینې دا څنګه جی تاسو خیر اه بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه خیر ټیک ټاک خیر دا وخت تاسو وزن څومره شي بیبي ز سٹارټینګ چې ډاکټر صاحب ترال منو زما 125 kg ویټ او اور ډیرا ډیس هارت ډیسپوینټ زندگی سے بیزار مطلب هغه سچویشن وا خو چې کله زه ډاکټر صاحب ترالم یو فرست میټینګ کې ډاکټر صاحب دومره زما مایند جوړ کو انکریجمنٹ هر څه نو هغه نه دا وشو چې ما دا سټپ واخیستو او هغه پس ما ته اوس 1 year کېږي نو 1 year کې زه اوس 80 kg ترالم او دا دومره وزن ختم ختم شو بالکل واده شوی او جی او ماشاءالله اوس خاون سوي چې دا څوک رااله هغه دا چینج وکړو نو هغه اورنه امپریشن سو ایکسپریشن سو او ډیر زیات لکه اوس هغه بس ماته ګوري او خوشحاليږي چې دا زما وایف دا ډیر زیات چینجینګ دی او یو نیو لایف لکه یو نو دا سه لکه هغه کې ډیر زیات سو کم ګوري لکه هسبند گھر والے فیملی سو کم ګوري نو ټول ډیر زیات حیرانيږي چې دا څنګه پاسیبل شو او هغه وزن سره بچی کړی ولس کو غم خادوله بتلې یا بکور کې بنو اول خو بل باندې خاون غزار کو چې خوده ته ګور دی وزن د غمو کا او کنه بالکل نو تاسو چې لکه اوور ویټ یا تاسو ویټ زیات نو تاسو چې ड्रेसेस سمرم خسته واچو سم وکي نو بالکل هم خسته نه لګای जितना कीमती ड्रेस पहनो ना वो आप पे नजर नहीं आता और कल वेट कम शी नो सस्ते से सस्ता भी पहनो तो आपकी एक लुक आती है नो दा डिफरेंस ढेर ज्यादा और लका कल वेट कमीगी नो दुमरा तासु तो यो न्यू लाइफ और सेल्फ ग्रूमिंग आकेगी चे लका तासु बस दाव कम दा लका यो न्यू लाइफ मिलावेगी ढेर ज्यादा चेंजिंग पके राजी सुमरम लेडीज़ दी कोर के दी ओवरवेट दी ज़िंदगी से बेजार है वो डॉक्टर मुश्ताक साहब के पास आए वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं मैंने तो पूरे दुनिया में सर्चिंग की थी और मैं इनके पास आई हूँ तो मैं आप सबसे भी यही बोलूँगी आप लोग आओ मैं आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ इनकरेज कर रही हूँ और इससे कोई डर नहीं है ये काटने कूटने वाली सर्जरी नहीं है कि आप लोग को कि हमारा ये हो जाएगा वो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो इसमें डॉक्टर साहब का बहुत रोल इसमें कोई मतलब मुझे एक नई जिंदगी दी है अल्लाह ने दी है उसके बाद डॉक्टर साहब ने दी है डॉक्टर साहब په دې ډېر خوش نصیب دی مشتاق صاحب چې تاسو لکم خلک راشي نو داسي چې جون په ډېر بد لګي او بیا داسي شي چې په جون سمري نو بس مشتاق صاحب
منم دی امپروومنٹ دی او خبره ده عایشې نه بلې عایشې لراله چې دی هم د وزن سره سم جنگ کړی دی ورکینګ وومن ده او عایشې بیبي څنګه ده السلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک شکر الحمدلله تصاویر کې ګورو دغه وخت کې دا وزن څومره دی اوس هغه ټایم ما وزن 132 132 kg हो اوس 95 یم 95 kg یم څه محسوس اوس محسوسو خو ما سره الفاظ نشته سر چې زه څه محسوسوم دغه سر چې زه یو ورکینګ وومن یم یو هاوس وایف لکه بچیم سنبھالم او زه آؤٹ اف سټي لکه یو شهر نه بل شهر کې جاب کوم او د اپریشن څونه موده شو د اپریشن ما 6 منث 6 مهینې شوې خالي څه محسوس محسوسول دومره ما هر څه به وي زندگی کې لایف په چینج هم راغی خو ما زندگی کې چینج پس ته راغی چې 25 سال نه ما په کرسي باندې لمونځ کوم او چې کله ما سرجري وکړه هغې 2 میاشتې تېرېدې او ما ډاکټر صاحب ته یو وایس میسیج وکړو هغې کې ما جړل نو ډاکټر صاحب ما پریشان شو چې ولې عایشې ولې جاړې هغې ویل چې که سرجري مسله دی نو ما دا وتل چې ډاکټر صاحب ستا د وجې نه نن تقریبا 12 سال بعد ما خدای پاک ته په جانماز باندې سجده ولګوله ما سجده نشوه لګوی ما دپاره په زندګي دې نه غټه خبره بله شته هم نه زه ویم چې زندګي کې به چینجز هم راغلی وي ما ویټ به هم کم کوي لکه زه ډریسینګ هم اچوی شم هر څه کوی شم خو غونډې نه زیاته زندګي خوشحالي مې ده وه چې کله ما الله پاک ته سجده ولګوله دې نه غټه یو سجدې ارمان په کلونو چې ته پوره نه کېده بالکل او بیا پوره شو بالکل لکه ما بالکل کېنستې به جانماز باندې کېنستې په کرسي به ما لمونځ کوو ژوند ډېر مبارک شه عایشې خور تاسو تشریف وړی دا ما بله خوراکي دوی سره خبرې کوو تاسو وزن څومره السلام علیکم زه عایشه یم د پېښور نه او زما وزن چې دی که نه هغه 125 kg زه اپریشن نه مخکې زه اوور ویټ په وجه ګرځېدی نشم او ما ته د جاب چې و که نه هغه کېناستو ولو او په چیر باندې او بیا زما نور هم وزن سیوا کېدو او لږ زما شوګر چې و که نه هغه هم دغه راغلی وه هغه پازیټیو راغلی وه او نو وزن څومره دی عایشې زما وزن چې دی که نه هغه 75 kgs دی دا چې نارینه چې غټي دي ته خلک وایي پهلوانه تاسو ته به خلک وایي چې پهلوان یې ولې نه ډېر خلک ما ته وایي چې پهلوان او کم نو ولې نه پهلوانه ده دا ډېرې خبرې به وایي نو او دا هغه دا مطلب انسان ډسکریج کېږي او ډیګریډ کېږي ستا د سجدې ارمان چې پوره شو زه هم ډاکټر صاحب کروڑو اربو د یو اړخته دغه دعا دی بل اړخته دا خوراکه چې د ژوند نه بالکل یو اړخته دا دعا دی بل اړخته دا خوراکه چې د ژوند په نوم هسې یو ساعت تړلې وه د هغې نه پس یو ښکلې ژوند چر څه پېښه لګي بیا به راته یو ځل ویم چې د کونډې زویه ستا د دې وجود احساس معاشره محسوسوي چا وایي وي هر څه شه خو بېفیضه مه شه ډاکټر صاحب ته بېفیضه نه ستا د دې کلینیک نه ستا د قابلیت او صلاحیت نه بله دنیا څه ناسه اخلي د دغه دعا سره چې قدرمنو که دغه جی 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 عائشہ हाँ मैं ये भी कहती हूँ जो खबर ही कही कहना असल के नहीं जो लेडीज़ है ना जैसे 40-50 इयर्स की हैं जब वो ये सर्जरी और स्मार्ट होते 10 साल 15 साल और यंग लगने लग जाती है ها قدرمنو بس هم د اخري جمله تاسو ته اقدام چې دغه موټاپا او دغه شوګر تاسو سره تړلي یو ځل معاینه له د ډاکټر مشتاق صاحب د کلینیک ته ضرور راشي ډاکټر صاحب یو جهان مننه ډېره مهرباني ډېره خوشاله او ډېره کامیاب الله دې خوشاله کا الله دې لوی ژوند درکړي لوی ژوند درکړي ډېره شکریہ سر ثانک یو ویری مچ